13 ورځ پیښور کې د پښتو د دوو لویو اتلانو سید جمال الدین افغان او کالو خان یوسفزي بابا په یاد کې یو درون سیمینار وشو چې پکې د لر او بر لوی شخصیاتو د دواړو مشرانو په کارنامو او ژوند باندې رڼا واچولا. نور تفصیل د همکار حیات اقبال حیات په دې ریپورت کې. د پښتونخوا په سر ښار پیښور کې د یو آر وایس ټي وي لندن په پارټنرشپ د صابر د رڼا ملګری تحریک پیښور لخوا د پښتنو د دوو اتلانو ملک کالو خان یوسفزي بابا او سید جمال الدین افغاني په یاد کې یو تاریخي سیمینار ترسره شو. په دې سیمینار کې د لرې او بري پښتونخوا د سر محققینو او لیکوالانو ګډون وکړو. په سیمینار کې ویناوالو د دوانو مشرانو په جون او کارنامو رڼا واچوله. د دې تاریخي سیمینار صدر ډاکټر عباسین یوسفزي په خپل وینا کې وی سید صابر شاه صابر او د صابر د رڼا ملګری هر وخت د خپل ژبې د خپل ادب د خپل اتلانو په حق لا غونډه را جوړي او نن یې د یو داسې دوه شخصیتونو په نامه باندې دا غونډه را جوړه کړې ده چې یو د اسلام د خورولو د پاره د مشرق نه مغرب پورې لاړ او هغه زموږ د خاورې او زموږ د سیمې او زموږ د وینې شخصیت او سید جمال الدین افغاني او دویم شخصیت چې دی هغه د پښتونخوا بادشاہ پاتې دی دا غنوم د کالو خان بابا. نو دا دواړه باباګان چې دي دوی په خپل ځای باندې ډېر د نامې جامې کارونه کړي دي. کالو خان د مغولو سره بېشمېره جنګونه کړي او زیات تر بلکې ټول جنګونه ګټلي او د مغولو په دور کې د کالو خان بابا نامه د کالو خان بابا کار د هغوی دپاره ډېر د یرې و. په دې مقام مقررینو په خپلو تقریرونو کې دا حقیقت هم په ګوته کړو چې د بدقسمتۍ نه زموږ په تعلیمي نصاب کې خو موږ ته پردي اتلان ښودل کېږي خو د پښتنې خاورې د اتلانو او هیروګانو کارنامې د قام بچو ته نه ښودل کېږي د څه په وجه چې نوي کل د خپلو هیروګانو د کارنامو نه او د تاریخ نه ناخبره دی. حیات اقبال حیات، قام نیوز، پیښور.